خیبر پښتونخوا د خبریالانو اتحادیې او د ضلع خیبر ادریو تحصیلونو او پریس کلبونو له اړخه لنډي کوتل د جرګو په تالار کې خیبر د سیمې مشر خبریال خلیل جبران اپریدي په یاد کې تعزیتي غونډې تابع شوې وه. یادې غونډې ته د عوامي نشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین په شمول د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ترڅنګ پښتونخوا بېلابېلو سیمو نه خبریالان، ځایي مشران او ځوانانو په لویه کچه ګډون کړی و. ویناوالو له پاکستان دولت څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې خلیل جبران اپریدي او د هغې کورنۍ ته د انصاف ورکړی شي. پېښور پریس کلب پخوانی صدر سیف الاسلام سی پی وحدت نیوز ته وویل قبایلي سیمې صحافیان په رښتیا هم چې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي او له ډېرو سختو شرایطو لاندې د صحافت چارې مخ پر وړاندې بیایي. رسنیو ته یې څه داسې وویل: زما نوم سیف الاسلام سیفي دی، د پېښور پریس کلب پخوانی صدر پاتې شوی یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټول خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه باندې قبایلي سیمه کې صحافیان چې دی هغه ډېر د ستونزو نه تېرېږي او په ډېر مشکلاتو کې خپل هغه پیشورانه او صحافتي فرایض چې دی هغه ته سره رسوي. دا چې دی د پاکستان د حکومت او د ادارو متعلقه ادارو ذمہواري ده نه صرف د اقوام متحده د چارټر لاندې بلکې کم زموږ د ملکي آئین او قوانین دي د هغې لاندې چې دې ته تحفظ ورکړی شي. خو د بده مرګه دلته صحافت ډېر ګران شوی دی، معلومات ته رسایي ډېره ګرانه شوې ده. ګڼ شمېر صحافیان چې د هغه د سیمه پرېښودو ته مجبوره شوي دي او خپلې ضلعې په ځای کې نورو ځایونو نه پېښور نه یا ډي خان نه یا نورو سیمو نه هغې د صحافت جاري ساتلی دی. دې په لاره کې زموږ ملګري خو د ځانونو قربانیانې ورکړې دي. خلیل جبران چې څنګه هغه شهادت وموندو داسې ګڼ شمېر ملګري صحافتي لاره کې چې د هغې ځانونه ورکړي دي، شهیدان کړي شوي دي. خو د حکومت په دې هکله باندې خپله ذمهواري پاتې ده چې دې ته تحفظ ورکړی شي، دې ته تحفظ ورکړی شي او څنګه یو سرکاري اهلکار چې دی د هغې دپاره پیکیجز دي، شهدا پیکیجز هغه د دې صحافیانو ته هم ورکړی شي او کمیشن دې جوړ کړی شي او کم صحافیانو چې دی هغه په دې لارو کې قربانیانې ورکړي دي هغې ملزمان دي انصاف کټهرۍ ته راوستلی شي. خیبر پښتونخوا د خبریالانو ټولنې مشر شمس مومند زیاته کړه دغه دستور مو خلیل جبران اپریدي ته د انصاف ورکولو لپاره جوړه کړې. تر هغې به په ارام نه کینو تر څو خلیل جبران اپریدي قاتلان نه وي په ګوته شوي. رسنیو ته یې څه داسې وویل: دا پورې چې دغه ننني تعزیتي ریفرنس تعلق دی د خلیل جبران په حق کې د هغه په درناوي کې خیبر پښتونخوا یونین اف جرنلست دغه ټول پروګرام تابع کړی ده د لنډي کوتل پریس کلب، باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب سره په شریکه باندې. د دې بنیادي مقصد دا دی چې زموږ چې تر اوسه پورې کم تقریبا د 40 ورځو نه احتجاج په څه ناسه شکل کې شروع په قامي سطح باندې هم په صحافتي سطح باندې هم موږ غواړو چې دغه پروګرام په ذریعه باندې خپل آواز د خلیل جبران شهید دغه صحافتي خدمات، دغه د شعر او ادب په هکله خدمات، دغه سماجي خدمات په هغې باندې رڼا هم واچو او هغه ټول ملک ته ورسو او د حکومت نه یو ځل بیا په شریکه باندې دغه غوښتنه وکړو چې تر اوسه پورې دغه قاتلان نه دي گرفتار شوي، لهذا هغه دې گرفتار کړي شي. په اخر کې د صوبایي حکومت نه قراردادونو په پاس کولو سره درې غوښتنې وشوې. خلیل جبران اپریدي قاتلان دې زر تر زره قانون منګولو ته وسپارل شي او د هغوی بچو لپاره د وړیا تعلیم بندوبست وکړی شي تر څو هغه نه پاتې شوي ماشومان اعلی تعلیم ترلاسه کړي. عام ولس ته دې هم امنیت ورکړی شي تر څو په سکون او ارامتیا سره خپل ژوند تیر کړي.